دا د جمعې ورځ ډېر د فضیلت ورځ ده. د جمعې لمونځ ډېر فضیلت دی او ډېر عظمت والا لمونځ دی. د جمعې په فضیلت کې راځي، روایت کې راځي د الله رسول فرمایي که د جمعې په ورځ سړی 15 اعمال وکړي. دا د جمعې ورځ خو موږ په غفلت تېروو که نه، په خوب یې تېروو یا په لهو و لعب یې تېروو یا په بازي و په میچو یې تېروو که نه. د الله رسول څه وایي؟ که سړی د جمعې په ورځ باندې 15 اعمال وکړي او بیا د جمعې لمانځه ته روان سي، پر دا هر قدم باندې الله پاک جل جلاله د یوه کال د روژې اجر ورکوي، او پر دا هغه قدم باندې الله پاک جل جلاله د یوه کال د تهجد د لمانځه ثواب ورکوي. دواړه څومره عظیم عبادت دی، تهجد او رجا څومره عظیم عبادت دی. لیکن که چیرې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه د تیارۍ لپاره موږ دا 15 کارونه وکړو، الله پاک جل جلاله د څو کال دا به موږ ته راکوي. روایت دا دی، امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی او روایت هم صحیح روایت دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي، د بدن و د جامو صفایي وکړي، په ښه توګه باندې نوکان پرې کړي، بریتونه کوچني کړي، ښه صفایي وکړي، ښه صفایه جامې واغوندي، خوشبو ولګوي، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وبکره او وختي د جمعې د لمانځه په خوا روان سي، وماشه او په پښو باندې روان سي، سپور نه یې پیسې کې، نه په موټرسایکل نه په موټر باندې. دریم دا په پښو باندې روان سي، په پښو باندې روان ولو که د جمعې لمونځ لږ لري. اوس خو دا په دریمه کوڅه کې هم په موټرسایکل ځو. دا سهولات موږ دومره خراب کړو، د ډېرو اجرو څخه یې موږ بې برخې کړو. د الله رسول فرمایي سهار وختي، دا نه مانه چې سهار وختي، یا چې کله دې غسل وکړي 10 بجې سوې 11 بجې سوې، ښه وختي د جمعې د لمانځه نه پخوا روان سوې او په پښو روان سوې، سپور نه وي. او د الله رسول وایي امام ته نږدې کښېنستی، امام ته نږدې کښېنستی په مسجد کې، واستمع او د امام خطبه و بیان یې په ډېر غور باندې واورېدی، او لغوه عبس بې ځایه خبرې نه وکړلې. دا 15 اعمال یې وکړل. غسل یې وکړي، صفا جامې یې واغوستلې او وختي د کوره ووتې، د جمعې د لمانځه په خوا روان سو، په پښو باندې ولاړی، امام ته نږدې کښېنستی، د امام خطبه و بیان یې په توجه باندې واورېدی، عبس و فضول خبرې نه کولې، ځان یې په پالتو پالتو شانو نه اخته کوي، یو وارې په کالو باندې ځان اخته کړي، بیا په ږیره باندې ځان اخته کړي، بیا موبایل راوکاږي، بیا څنګه وکړي، بیا شاته وګوري څوک رالی څوک لاړی، یا په توجه باندې ناست. نو کم اجر الله ورکړي؟ کان له بكل خطوه، پر هر قدم باندې عمل سنه، د یوه کال د روژې اجر صیامه، د یوه کال د روژې اجر الله ورکوي، وقیامه او د یوه کال د تهجد د لمانځه اجر الله ورکوي. سبحان الله. پر یوه قدم باندې دا نه چې په دا یو وار د مسجد ته پورې ولاړې، یا دغه جمعې لمانځه ته دغه جومات ته چې ته روان وې، په هر قدم باندې الله پاک جل جلاله د یوه کال د روژې او د یوه کال د تهجد ثواب درکوي. اوس خو موږ دستي بیا په دې کې اعتراضات شروع کړو چې دا څنګه ډېر فضیلت دی، الله دومره بخیل نه دی لکه موږ چې بخیلان یو، تنګ نظره. دا څونه فضیلت دی، دا د ځانه وایي علیاذ بالله. دا روایت امام ابو داود رحم الله نقل کړی په صحیح ابو داود کې، امام ترمذی رحم الله نقل کړی، ابن حبان نقل کړي، بیخي ډېرو راخیستی دی او صحیح روایت دی. دې کې شک باید نه وي. څوک تا ته یو فضیلت بیان کړي، ته بس دستي په شک کې ولولې او پر خپل ځان باندې دا فیصله کوي، ته چې څومره بخیل یې شی چاته نه څه ورکوي. زما رب خو مهربانه ذات دی، جواد، ډېر زیات تر حد زیات سخي ذات دی. لہذا موږ د جمعې ورځ ډېر په غفلت باندې تېروو. یو خدای چې د جمعې په شپه ماښام موږ بانډارونه کړي، ګرده شپه په بانډارو باندې، هغه د درود و د تهجد ورځ موږ ټول په غفلت کې د عبس باندې تېره کړې. نن په دا کوټه بانډار، نن په دا کوټه بانډار، نن هلته ننوځه، نن دلته ننوځه، په هغه کې بې فضول خرچي، اسراف وي، ډوډۍ وي، د څه دپاره دې وکړي؟ د دغه بانډار دپاره، دغه لهو لعب دپاره دې دا مصرف هم وکړي، صدقه دې هم نه ده. بیا د جمعې په ورځ بیا بیده کله چې 1 بجه سي جماعت ته رېږي، څوک غږ پر وکړي، بس
لړلې اودس وکړي او روان جمعې لمانځه ته. الله بندګۍ ته الله پیدا کړی. دغه د جمعې ورځ الله پاک جل جلاله ستا د بدن د صفایي او د الله جل جلاله د لوري د اجر د ګټلو دپاره الله انتخاب کړی ده. زه دا نه وایم سودا مه کوه، ولاړ سه روغتي ولاړ سه 8 بجې ووځه د کور د 1 هفتې سودا راوړه، ماشومان د سره بوځه، هغه خوشحاله که، پر هغوی باندې شفقت وکړه، د کور انسانانو ته زنانو ته یو شی زیاتوب راوړه، اکرام یې وکړه، د هغه مابعده ننوځه، ښه غسل وکړه، ښه پاکې جامې واغونده، ښه خوشبو ولګوه، ښه تیل ولګوه، ژیره زمونځ که، بریتونه کوچني که د جماعت په خوا روان سه، تسبیحات وایه، تکبیرونه وایه، د جمعې د لمانځه په خوا روان، څومره خوند کوي، دا زړه به دې خوشحاله وي. نن زموږ زړونه ولې خفه دي؟ ولې زموږ زړونه د خفګانه ډک دي؟ موږ الله او د الله قرآن و کتاب و ذکر اذکار ته شا ګرځولې ده، په الله ولعب و په دا پالتو شان و په دا فیسبوک و په دا یوټوب و په ټیک ټاک دغه باندې موږ ځانونه اخته کړي دي، دا مې د خوشحالۍ ذریعه ګرځولې ده. حال دا دی چې دا والله که د یوه ګړي د اطمینان ذریعه و سکون ذریعه ده. الله بذکر الله تطمئن القلوب، د خدای په یاد باندې، د خدای په ذکر باندې زړونه مطمئن کېږي. لہذا دغه عمل د جمعې په ورځ باید موږ وکړو، وختي غسل وکړو، بیا درته وایم، او بیا وختي د جمعې د لمانځه دپاره ووځو چې څومره سړی اول نه نوځي هغومره اجر زیات دی. هغه روایت به تاسې اورېدلی که نه؟ او بیا هلته امام ته نږدې، محراب ته نږدې کښېنو، هلته پیلر ته څنګ وه، دې دیوال ته څنګ وه، نه، جست چمتو امام ته نږدې ناست او په پښو باندې ولاړ سه، او بیا هلته د امام خطبه، د امام بیان په غور باندې واوره، او د الله ولعاب بې ځایه کارو خبرو څه ځان وساته، بیا به الله تا ته دغه اجر درکوي. کنې چې داسې په تلواره زغلې، نیمه یې اودس کړي، نیمه یې نه، څنګه د خطبې په وخت کې روانې، دا اجر نه وي. ټیک دی د جمعې د لمانځه اجر به وګټې، دا اجر نسته. دا اجر د هغه چا دپاره دی چې د وختي سره د جمعې تیاري شروع کړي.